السلام علیکم. راځم د انشاټ درس ورته وایم، اولنی درس ته بیرته وایم. نو انشاټ خو اوله دا خبره ده چې پلی سټور کې چې ډاونلوډ کړې، بیا فقط ما دې ورته ووایه اوس دغه اول ده نه ده، د اول اپشن زه به یې درته معلوم کړم. دا اپشن دا ویډیو ده، دا بل عکس کې ایډیټېږي او په دې کې کوم کار نه کېږي چندانې. نو راځمه اول وار یې دغه ویډیو ده کوم، ویډیو پر ووایه، ویډیو پر وویله او ویډیو بیا دلته وینئ دغه نیو، دا نیو ده، دا ویډیو چې مې پر ووهله دا نیو، دا پر ووایه، داسې مې پر ووهلله. اوس دلته ګوره عکسونه شیان ماته راوړي چې مثلا عکسونه چې دي فقط دغه تور دغه پر ووایئ، تور بلینک داسې مې پر ووهله، نور دا رقم صفحه راوړي. په دې صفحه کې اوس دلته اول لومړی اپشن څه ته وایي، دغه اول دا اپشن ده، زه به یې معلوم کړم دا اپشن ده درته، دا بل نه ده، دا اوس ما دلته کړی ده، دا اپشن ده، دا وینئ دا اپشن دا ولې نه دغه کېږي، دا یو. نو دا ته کینوس ویل کېږي، کینواس. بس دلته چې رالاست بیا به دا وکړئ فقط دغه د سکرین سایز ده، که مثلا دغه سایز د ټیک ټاک په سایز کې، د یوټیوب په سایز کې، د انسټاګرام په سایز کې، هر څه کې هغه دلته راوړئ درته. نو داسې مې پر ووهلئ، له هغه وروسته وینئ دا د ټول اخیستي، مثلا فټ برابر دا یوټیوب په سایز کې ده، دا انسټاګرام په سایز کې شاید دا بل رقم، دا رقم، دا ټیک ټاک سایز دا ده، دا د یوټیوب سایز ده، دا هم د ټیک ټاک سایز ده، دا نور نه بالا پردي دي. خیر اوس مثلا زه دا د یوټیوب سایز انتخابوم، دې کې مثلا دغه مې انتخاب کړئ. اوس دا کینواس څخه مو سر خلاصولو. اوس دوم دانه اپشنز دغه د آډیو ده، آډیو کې به څنګه وکړئ، اوله به راسئ آډیو پر په دې کې څلور اپشنونه دي. اول اپشن ده وایي میوزیک ده، دوم اپشن ده وایي افیکټس، او دریم اپشن ده ریکارډ، او څلورم اپشن ده ای آی سپیچ. نو دا ټول اپشنونه دي، دا به دی وکړئ. اول وار مثلا میوزیک ته، په میوزیک چې مې پر ووهلئ دلته مثلا میوزیک ور اړولی سي ویډیو ته، مثلا دلته اول وار دلته مثلا اکستراکټ آډیو فرام ویډیو، دلته اوس مثلا ستا په ګالري کې ویډیوګانې دي، زما سره دا ویډیوګانې دي، دا اوس آډیو ته کنورټ، یعنې ته یې ضرورت نه لري بیا ولاړ سې آډیو کنورټر ډاونلوډ کړي، بیا له هغه وروسته راولاړ سې بیا ویډیو آډیو ته کنورټ کړي. خپله انشاټ دا خپل اپلیکیشن لري، ویډیو ده آډیو ته کنورټولی سي. بل دا امپورټولی سي، مثلا ستا په ګالري کې شی یا په بل شی کې ځای وي، دلته ګالري ته رالمه، نو د شی هغه راښیي. دلته مثلا میوزیکونه دي، دا د انشاټ خپل میوزیک دی، دلته مثلا دا استعمالولی سي، خو دا مه استعمالوه ځکه په دې کې زیات کاپي رایټ والا راځي. دلته مثلا ستا د خوښې والا راښیي، ستا یې خوښ کړي انتخاب کړي هغه راښیي. نو داسې خدای وکړي سر مو خلاص سوی. بیا دوم اپشن ده وایي مای میوزیک، داسې مې پر ووهلئ، په دې کې به ستا خپله ځاني میوزیک دی، مثلا ستا ډاونلوډ کړي څه دي، دا ګورئ زما سره میوزیکونه دي څه دي، دا مثلا زه استعمالولی شم، فقط یې ما ځې پر کلیک کړئ، له هغه وروسته نور مثلا زه دا پر ووهم، دا یې پر ووهلئ، نور دا راغلی او دلته به یې ډیلیټوئ دا رقم ته. دوم اپشن مور سره دا ده. بیا راځم دا افیکټس ته پاتې وي، دا دریم اپشن. بله اوس دلته ګورئ دغه میوزیک چې پر وویل دریم دانه اپشن وي، دا مې افیکټس دی. دې کې مثلا ته افیکټس معنا دغه ساوند افیکټس نه دي، دغه اوازونه چې کوي په ویډیو کې، خط راسي، ګړنګ، بل شی راسي، ټاکه ټوکه، دا بله. نو دا امپورټ چې پر ووایه مثلا ستا سره که خپل وي هغه میوزیک هغه راخیستلی سي مثلا، او که نه وي در سره بېرته به ولاړ سې دا رقم ته. په دې کې مثلا ګور دا د انشاټ خپل هم دي، دا فری دی، خو فقط یو انټرنټ چې فعاله وي بیا ما دا رقم پر خلاصېږي. اوس مثلا دا حساب ده، دا اوس ما سره وینې ګوره وایي نو نیټورک انټرنټ نشته صحیح، دغه رقم دا نور شیان هم دي، ځینې شیان کې خلاص وینې دا خلاص، دا وینې خلاص، دا معلومات خلاص کړي سي دا رقم ته. دا نور هم دغه رقم ته مثلا ترانزیشنز چې دي فقط هغه د فوش اواز چې
دا دی. اوس هغه ډېر مشهوره سي هغه دلته دی په دا سوشل کې ونیي سوشل دا پروی سوشل دلته مثلا دغه د خط لپاره موږ دا استعمالولی سو دا رقم ته او مثلا چې کله یو کلیک کوو بیا دا رقم راځي دا رقم وینې او بل دا نسته دا شان نه دی شان بل صحیح و غلط پوښتنې چې کوو بیا دا استعمالوو دا وینې دا استعمالیږي او بل دا رقم ټاک وینې دا ټاک څه کوي میسج هسته هم دا رقم مسیجان هسته ایمیل هسته کیبورد دا ده دا بل کیبورد دغه رقم ته دا د صحیح دغه د مثلا که چیرې سوال صحیح بیا دا ولی سو ما ته بس انټرنیټ نشته نو دا خو خدای وکړي سر په خلاص شوی له هغه وروسته دا ټوله دې په دې کې هر شی ځان ته راځي مثلا زه راځم دلته یو بل دانه ولو ډېر مسخره چې شی ولو او ښه شیان وکړي نو دا بند شوي زما سره دا ښه خنداوې ده نو خدای دې وکړي چې په دې مې سر خلاص شوی اول میوزیک په دې خو میوزیک باندې مو ښه ټیټ سره خلاصلو میوزیک باندې مو ښه ټیټ سره خلاصلو اوس راځم بل دانه ستا هغه چې شته زموږ سره افیکټس دغه دوم دانه دا دوم دانه دا د ده اوس څه کار ده دا هم دغه رقم البته فقط افیکټس پرو ووینې دا اتومات راولي افیکټس ته ګوره دا ما میوزیک ته دا فیچر دی څه فقط خپل افیکټس سره هغه دا هم دا رقم مشکل نه لري لکه میوزیک کې څه بله خبره ستا هغه ده دا به زه څه وینې دا به څه کش کې دا رقم یا کش کې دا رقم ته دلته اډیو ته راسئ اډیو ته رالاست دریم اپشن ده چې ریکارډ دا اوس ریکارډ څه کار کوي فقط دا ته پرو دا ریکارډ پرو دا رقم سم پروالی له هغه وروسته وینې ګورې نه فیسز چینلونه چې هغه ټول د دې طریقې کار اخلي دا وینې دغه ده ځای د فقط دغه وینې ټرن آف کاونټ ډاون دغه مثلا ګورې اوله به دغه ته وکي پر ووایې دلته ګورې حساب کوي معنا تر درو پورې حساب کوي اوس دا شروع سوه چې مثلا اوس ګور ما ته ووایي وایس ریکارډېږي دا نه کېږي دا مثلا چې چالان وکړه له هغه وروسته فقط ته ما چې خپلې خبرې کوی له هغه وروسته بیا اډیټ کړي ما ته وایي وایس ریکارډینګ از کرنټلی دا رقم وایي دا وایس د سکرین ریکارډینګ شو نو نه کېږي بل د دغه څنګ ته وینې دغه بل اپشن ستا دلته مثلا ته غواړې چې دغه درې پورې حساب ونیسي نه دا تر درو پورې حساب ونیسي وایي زر کار شو سي نو بیا دا ریکارډ پر دلته وینې دا څنګ ته بل اپشن داسې ده دغه د وایي ټرن آف کاونټ ډاون دا حساب بند که نو دا فقط ته حساب پر ووایه دا پر ودیوالی نوره اتومات شو اوس وینې ما سره دغه سکرین ریکارډینګ کېږي نه راته کې خلاصېږي نو فقط دا کار یې ده فقط وایس دلته ریکارډولی سي مثلا بیا ایډیټ کولی سي لکه دا اوس موږ فیسلیس ډاکومنټریان جوړو په دې کې دا جوړېږي څلورم اپشن ستا هغه چې شته د ای آی سپیچ ده ای آی سپیچ دغه ځانه دا بیا اوس د انټرنیټ سره کار کوي یا هم خپله پیډ داسې پر ووایي تا رقم ته دلته ګورې اوازونه دي څه Hi, this is my voice tone. 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 وینې دا ټوله ځان ته دغه د ای آی وایسونه دي که چېرې انټرنیټ بیا کېږي دغه رقم ته اوس دلته ګورې دا پورته دغه وینې دلته دغه غټ چوکاټ دا چوکاټ په دې کې فقط هغه خط ورته ولیکه نو له هغه وروسته ورکړه مثلا زه لیکم دلته دغه زیواري څه کوم فقط ته ولیکه لانکی شی نو له هغه وروسته وکي پر دی درته اړوي وایس ته خیر دا اوس انټرنیټ نشته زما دا کېږي دا به اکزیټ به پر ووایي دا به یې لکه له هغه د وروسته دا اډیو باندې مو هم سر خلاص فکر کوم مکمل باندې مو سر خلاص شوی ځکه په ساده پښتو درته تېر سم نه په انګلیسي باندې اوس دریم اپشن دغه سټیکر دی وینې دا سټیکر دا اوس چې څه کار کوي اوس ځان ته اپشن به درته تدریسم فقط دا سټیکر پر ووتی اول لارې ګورې سټیکر اخیستی دی سټیکر دا سټیکر چې پر ووایه دې کې ګوره مثلا دغه دې څه ورته وایي ځان ته نښاني بریکینګ نیوز ته د خبرو لپاره ځان ته اپشنونه دا وینې دا استعمالولی سي دې خوا ته بیا دا نور اپشنونه دا شان دي دا لوګوې دي د یوټیوب لوګو راښیه دا هر څه لوګو چې راخیسته هغه دلته راخیسي لوګوګانې دي دغه رقم ته مثلا نور شیان دي دا بیا شاید لږ انټرنیټ غواړي دا هر څه شته کې
اوس به ته یې راسې دا رقم ته چې مثلا راسئ GIF ته GIF کې مثلا تا یو سټیکر پکار ده ما سبسکرایب بټن پکار ده فقط دلته سرچ ورکوه سبسکرایب بټن وینې دلته سرچ ورکړئ خو انټرنیټ نه د پاله وینې فقط سبسکرایب بټن ورکړئ نور یې راړئ درته وینې دلته ګوره اوپس فیل ټو لوډ معنا انټرنیټ نشته کار نه کوي درته نو دا نور هم دا سټیکر دلته راسي دلته خط راخیسته ښایسته خط دلته مثلا دا بزرګیان عکسونه ایموجیز راخیستلی سي اوس پاته زه ته واشه د یو دغه بل دا ده له هغه وروسته وینې دغه ګالري پر رقم ته ایکن شته دغه یو دانه ده دا صفروالی په دې کې ډېر مهم شیان دي اوس مثلا دغه یو دانه ده دغه پلس والا بټن ده کې ته مثلا اتومات عکس اډ کولی سي دا رقم ته دا دې اډ کوې ته واشه اوس دغه څنګ ته چې بل اپشن وینې دغه یو دانه دا صفروالی له یو شي څه بیکګراونډ ایسته کوي مثلا دغه سپی د زه بېرته ورسم دغه د سپي عکس بیکګراونډ ځینې ایسته کوي بیکګراونډ ځینې ریموف کوي اتومات یې ایسته کوي انټرنیټ نه غواړي وینې دا ځینې ایسته کوي نو به دا اوکې پر ووایه دا رقم ته مثلا دغه رقم ته هم کولی شي صحیح ده دا رقم غټ یې کې فقط راواخلي دا نورو شکلونو کې هم دا رقم راخیستلی شي هر رقم کې واورېدله او دا کې به مثلا اریز کولی شي اوس د ده دا ځایونه زه غواړم مثلا اریز یې کړم دا رقم ته صحیح ده دا هم بیخي کې ختم کړم صحیح ده خو دا نه غواړم چې مثلا دی دا کړمه دا رقم مثلا کوچنی کېږي او غټېږي دغه ته خط غټېږي او کوچنی کېږي دا رقم وینې ډېر اسانه کار دی انشارټ ایډیټینګ که مو زده کړئ بیا به ډېر خوشحاله یاست نو فقط دا اوکې به پر ووایه دا د بیکګراونډ ته راغلی بیکګراونډ ته چې راغلی وینې دا بل سپی هغه ده دی دغه بل سپی دغه دی هغه خیر دا خو درس ده دا ده دی به پر وومه ښه دا په ایډیټ کې بیا زه درښیم تا به څنګه سره یوځای کوی اوس سر مه پسې خلاصوي دا سره یوځای شوله دا وینې فقط دغه یې شی بیکګراونډ ځینې څه شوی دی نو دا ډېر مهم شیان دي دا په شارټس کې نه دی شارټس ایډیټ وي ګورئ تېره ورځ ما شارټس ایډیټ کړ په عمومي ګروپ کې پورته کړی هغه ټول دا دی وینې لوګوګانې دي و هغه عکسونه دي و دا شیان ټول دا دي ټول دلته پراته دي دا ما هغه شارټس ایډیټ کړی په دې باندې ایډیټ کړی و او دا پاس دا بل دانه په دا بل کې بیا مثلا د انشارټ خپل دغه دی مواد ایسته دي درکوي هغو باندې کار نه لرو دا به اوس فقط دی کوې کلیک په پر وکړې په ده باندې چې کلیک وکړو وروسته ټکسټ ته صحیح ټکسټ اوس به ته یې دا وکړه اول دانه به دا راواخلې دا بیخي کار وکړه او کې بیا نو وبخښئ دلته یو کوچنۍ خور مې وله هغه راغله ځینې خبرې راته وکړلې نو داسې مې پر ووهله کې بیا وروسته ګورئ دا فقط هغه دغه عکس بیزوګي عکس یې بولي سټیکر پر ووایه ما ځان پر ووهلی له هغه وروسته خیر دا به دی راغټ کړمه زه به یې داسې راغټ کړمه داسې سکرین سره به یې برابر کړم دا رقم اوس یو کې چې پر ووهله ګورئ په سټیکر کې دوه دانه چی شته دویم اپشن ټکسټ ده ټکسټ مې پر ووهله دا خط لیکي مثلا لیکمه ډاګ ډاګ سم ولیکه نور یې ورسره ولیکه کښته دا رقم خط لیکل کېږي معنا صحیح ده او بل دانه څه کیپشنز دي کیپشنز کې مثلا هغه خط چې ورسره لیکل کېږي اتومات دا فقط یوه دقیقې لپاره لیکل کېږي صحیح ده نو کوشش وکړئ چې دا انټرنیټ سره کار له دې کار مه اخلئ دا فالتو شی ده دا بل هم ای آی سپیچ دا بېرته هغه شی ده ما تېره ورځ درښولی ډیټیل کې مثلا ته یې دغه بیکګراونډ چیز که بلر کولی شئ مثلا زه غواړم دا بلر کړمه اوس به دلته دغه به ور زیاته کړئ دا رقم دلته شاید نه کې بلر ده که دا ځای لږ څه نه ده خیر دلته نه بلر کړئ دا به ته بېرته ډیلیټ کړئ دا رقم ته بیا وروسته چې دی ته ډوډل دي دلته مثلا دا ښایسته ښایسته خطونه دا رقم پر لیکلی شي دا درپسې مثلا دا رقم ولیکئ دا درپسې ولیکئ دا فقط خطونه یې صحیح دا رقم غټولی شي کوچنی کولی شي دا رقم ته صحیح ده دا رقم کېږي صحیح ښایسته ښایسته خطونه دي له هغه وروسته بل اپشن دلته نشته نو بس فقط به دا اوکې پر ووایه اوکې چې مې پر ووهله بیا موږ سره درېیم دانه سټیکر خو ختم شو اوس ټکسټ د ټکسټ هم هغه کار دی وینې دلته ګورې بېرته هغه زاړه شیان راغله هغه باندې هم کار مه لرئ له هغه وروسته بیا افیکټ دی افیکټ هم ګورې بېرته هغه افیکټس دی وینې دلته یا دا بل رقم ته افیکټس دی مثلا
دا عکس غواړم زه دغه کوم هلته انټرنېټ نشته که نه دا کېږي یا ما عکس نه در اضافه کړی صحیح ده دا ما له سټیکر له لارې اضافه کړی دی دا عکس دا به دا رقم ته کوې ډیلیټ پې کوې زه راځم ډیلیټوم یې دا بل هم ډیلیټوم دا هم ډیلیټومه بل دغه ټکسټ خو هغه رقم ته یو رقم ته ده افیکټ کې دلته مثلا زه دا ډیلیټوم راځم دلته ګورئ پی آی پي دا پی آی پي چې پر وایي پی آی پي مثلا زه دا عکس راستوم دغه کوم داسې راغلی دا رقم یې هم راغټولی سي دغه رقم نه سو غټولی دا رقم چې فقط دا بټن نه دا بټن دا پر وایي نو مکمل برابرېږي اوس د دې وروسته خو دا خو ستاسو ده د فلټر افیکټ څه به راسي افیکټ کې مثلا دا ولې کار نه کوي دا له انټرنېټ سره شاید کار وکړي خیر انټرنېټ شاید غواړي نو و دا له انټرنېټ سره کار کوي خیر دلته په راسي بیا بل ای آی افیکټ په دا خو له انټرنېټ سره کار کوي مکمل او فلټر کې بیا دا برایټنس دا به راچول کېږي ور به دا پی آی پي پر ووایو دا به انتخاب کړئ له هغه وروسته نوی دلته بیا راسي فلټر ده فلټر کې بیا افیکټ دا شیان دا خو مو وویل دا د پی آی پي پر راسي پی آی پي سمبول دغه بل عکس انتخاب کړئ اول دا نه ایډیټ د ایډیټ سیم پر ووهلی دا مثلا رنګ بورډر ورکولی سي دا هېڅ کوچنی کې وینې بورډر ورته کولی سي دا رقم مثلا دا سور رنګ بارډر ورکوي دا رقم ته او دا کې مثلا بارډر دا عکس دواړه خپایي ورکوي بیخي مخ نو زه ځینې تېرېږم له ده څه دا به بیا مکمل سکرین ته واړوم زه به راغټ کړم له هغه وروسته دوم اپشن ته ډیوریشن دا خو نو دوران څه ورکوي مثلا وخت ورکوي څونه وخت لپاره ته مثلا وخت روښي چې دونه وخت لپاره دا ثانیې روښه وینه دا عکس یې غټ کړئ تقریبا 15 دقیقې کړه دلته زه اوس دغه وروسته وینې ګورئ دا ډیوریشن خو باندې ستاسو اوس سپلیټ ده سپلیټ اوس څه کار کوي دا مثلا دا پرې کولی سي فقط بیا دا پر وایي عکس پر وایي عکس مې پر وهلی فقط دغه وینئ دا سپلیټ اپشن شته دلته راسئ فقط دا پر ووایه دا په دوو برخو وویشئ دوه برخې یوه دا برخه بله دا برخه مثلا په ویډیو کې وخت هغه راغلی هغه اضافي برخه چې پرې کوو هغه هم دلته پرې کېږي نو دا پر ووایه فقط سطل پر ووایه دا پرېسونه نو بیا دا رقم ونیسئ دا رقم پر پریس پې کړئ بیا دا رقم کش کړئ د سر ته بیا راولئ دغه رقم اوس ګورئ دې خوا ته اضافه برخه وینئ دغه وینئ دا زه بیا درته معلومه کوم دا وینئ اضافه برخه ده دې خوا ته دا به دا رقم کې پر وبې ووایه زه به یې ورته نیسته کوم دا هم پر ووهلی له اوسه سپلیټ پر ووایه سپلیټ څنګه پر ووهلی نو دا خوا ته وینئ ګوره دا بله خوا دا به ډیلیټ کړئ دا وینئ راغله دا رقم ته بیا به راسي دا پر ووایه له هغه وروسته مور ډیلیټ لرو مثلا دا وینئ ډیلیټ ده ډیلیټ مې پر ووهلی اوس په د کمپیوټر هغه عکس راګرځوو وینئ دغه وینئ دا اپشنونه دا د راګرځولو د نه راګرځېدو لپاره استعمالېږي دا پر ووایه زه به دا دا پر ووایه بېرته هغه عکس راغلی نو داسې مې کړی ډیلیټ کړه اوس ګوره پی آی پي بېرته موږ ته راکړي پی آی پي فقط پی آی پي باندې کلیک وکړه دا عکس مثلا زه وراسم دغه دا په ځای پر ووایه مکمل سکرین ته کړه له هغه وروسته ګورئ موږ له بیا فلټر لرو فلټر چې پر ووهلی مثلا دا رقم کې غواړئ دا رقم کې غواړئ دا رقم کې غواړئ دا رقم هر رقم چې تا غوښته اوریجنل ته راسئ بیا له هغه وروسته ګورئ دا نو ټوله بیا په دغه دې څه ورته وایي فلټرونه څه رقم څه یې خوښ شول خیر اوریجنل ته راسئ له هغه وروسته بیا اجسټ ده اجسټ سره دا مثلا رنګ ور اضافه کولی سي دا وینئ مثلا 5% بیا کمه کنټراست کې دا د عکس او د دغه ترمنځ توپیر پیدا کړي دا ګورئ اصلي عکس دا رقم ته اوس چې کنټراست ته کښې تر هغه ښایسته کوي وینئ
وارم ته هم دغه رقم ته ده مثلا دغه عکس ډېر دی ګرم په شکل کې دی سپین کوي دا نور ټول دغه رقم شي بس دا ته پر استعمالوي نو له وروسته بیا ته معلومیږي او فیډ خو نو ته ته ښه در معلومیږي دا زوم کوي او کوچنی کوي په دې بیا دغه شخص یا یاد شي سي دغه د مخ سپینوي نه ګوره نور په شي باندې کار نه لري فقط هلته مخ سپینوي ورته مخ خو دا کم بدن ته ټول سپینوي نه سپین رنګ ورکوي شوډو کې هم دغه رقم ته بیا شوډو ورکوي وینې دا رقم ته دا به دا رقم کوي دا رقم به راسي دا بل هم دغه رقم شي دا رقم یو شي بیا ورته ګورې ویګنیټي سمپرول دا بیا دا شاوخوا ته توره شپه ورسره راولي وینې دا رقم وینې توره شپه سره دا رقم دا ښایسته عکس راغلی شارپن کې دغه سپي دا وین تیزوي ګوره هلته ګوره بریتونه دی تېره سوله عکس ته ګوره پسې بیا پسې ګرین ده دا د خط کې راولي دا خو بل رقم عکس ده دا چندان نه راولي فلم په شکل باندې هم راولي وینې مثلا ګوره دا رقم ته نو په دې باندې مو خدای وکړي سرلاس شوی بس دا ما ځوکې پر وای دا فلټر سولو وینې اوس ښایسته سرغه له هغه وروسته وینې اواز خو نو اډیو نشته نه غږ شته چې موږ اواز ورکړو نو هغه نشته ویډیو او فقط د ویډیو لپاره استعمالیږي عکس لپاره نه استعمالیږي انیمیشن ته راسي انیمیشن سمپرولی دا مثلا د عکس څه رقم ته غواړي مثلا دا په فیډ کې دی څوکه ښکاره شي دا رقم یې غواړي مثلا دا رقم راسي دا رقم ته دا رقم مثلا دې خوا وروسي زوم آوټ سي او دلته مثلا سلاید رایټ سي او سلاید لیفټ سي د سلاید ډاون سي وینې سلاید ډاون سلاید اپ سي او دغه نه ده دا یو نه دا ډېر وخت ما په ډاکومنټري ویډیوز جوړ کړی هغه ما دا استعمال کړی وینې دا رقم ته دلته مثلا دغه دوران وډېرولای سي ګوره وینې څومره څوکه راغلی دا رقم ته دا یې کمولی سي دا رقم ته وینې دا ډېر ښه دغه دا رقم ده دا اته ته یې راولی اته دنې وینې دا بیا کښته پورته کړه ټول دا رقم داسې وینې او دغه وروسته دا بیا دا رقم دغه پکې شیک منه لړسوي دا بل هم دغه رقم دا هم دغه رقم بل هم دغه رقم دا هم رقم دا هم ټوله دا رقم دا هم ډېر زیات استعمالیږي او تر ټولو مهمه داسې دغه سخت زیات استعمالیږي ډېر ښایسته شکل باندې ده دا له چندان نه استعمالیږي دا هم زیات استعمالیږي دا او دا هم زیات استعمالیږي دا هم چندان نه استعمالیږي دا رقم ته اوس دغه بل دا نه څه دغه بل اپشن ده آوټ دا خو ګورې ان ولارې باید عکس څنګه را داخل سي اوس آوټوی به څنګه مثلا د عکس څنګه په څنګه شکل غواړې ختم یې کړې نو آوټ دا فقط پر کلیک کوي آوټ پر و دا رقم یې ورکوي درته وینې ورک سو لاړی دا رقم ته پسې مثلا تور شپه پر دا رقم ته صحیح ده بل دا نسته مثلا کمبو ده کمبو دا بیا ریږدي وینې دا کمبو دا پر و کمبو دا سمپروالی نور بس فقط دا رقم ته کوي وینې اتومات خپله څرخې سره دغه کېږي دا رقم ته مثلا دا رقم ته وینې دا رقم ته کېږي په دې کې هم ښایسته راځي مثلا دا دانه ده ډېر ښایسته شکل باندې راسي دا دانه ده پسې دا نور خو نه بیا شاید پیډ هم یې کې یا نسته پیډ نسته کې وینه دا ټول دا رقم ته دا مثلا زیاتولی کمولی سي دا رقم ته او بل دا نوی شي کې پاتې هغه لوپ ته لوپ دا اصلي ریږدي مثلا دا رقم ته وینې فقط یې ریږدي سره دا رقم څنګ په څنګ کوي دا بل خو نو عبارت یې ښه پېژني دا رقم ته کوي دا یې څرخي دا بلې خوا څرخي دا یې سره اړوي دا پورته کښته اړوي
دا رقم ته چټکي ورکوي. دا بل هم لکه راځړولی سي عکس دا لکه ګروپ مړو زوندی کېږي. نو خدای دې وکړي سر مو باندې خلاص شوی دا هم فقط خلاص کړئ. له هغه وروسته کراپ ده وینې دا کراپ سیم پر والی کراپ دا به دا رقم مثلا عکس کښینی کوي دغه ځینې برخې کې کټوي ځینې عکسونه هغه سړی کراپوي نه بیا دا رقم ته کار نه اخیستل کېږي. دا رقم ته مثلا دې پر والی دا کراپ څه نور وینې دا فقط هغه لږ برخه. اوس دې مثلا بېرته غواړي هغه خپل عکس راځي پکې نو ما ته یې درښولي مال دغه انډو وډو دا ټوله مثلا دغه ایډیټ شاته کوي مخته کوي فقط دا ما راسي پر ووایه دا یوه رقم بیا پر ووایه وینې بېرته هغه شکل ته راغلی. بل دا نه ستا هغه د سویچ وینه دا ګورې دلته ما په پی آی پي کې راخڅوي مثلا سایشان وړی له ده ځای مې راخڅوي. اوس که غواړئ مثلا دا توره پټۍ نه ده دا توره پټۍ اصلي بیکګراونډ د بیکګراونډ دغه ځای ته پر دې ځای باندې راولئ نو ته یې فقط دا رقم عکس پر ووایه له هغه وروسته راسې سویچ پر ووایه چې معنا عمومي بیکګراونډ کې دا بیا نه چینجېږي دا فقط پر ووایه دا راغلی نو دا مثلا ته یې ډیلیټولی سي دا وینې دا دا بیکګراونډ شو زموږ دا بیا نه چینجېږي دا رقم ته. اوس دا خو مو وویلی تر دا پورې پی آی پي مو هم سره خلاص شو. پی آی پي شته اوس ګورئ فلټر خو هم سره پی آی پي شته دا هم پر وواله مثلا ته یې کولی سي دلته مثلا رقم بیکګراونډونه اضافه کړئ عکس ور اضافه کړئ دا رقم ته مثلا او عکس مثلا کښینی کولی سي دا یې خرابولی سي بیا پی آی پي پر راسئ ویډیو رااړولی سي مثلا زه یو ویډیو رااډ کړم ما د ګرین سکرین ویډیو دا مثلا زما د ګرین سکرین ویډیو ده خیر ته په دې سر مه خلاصوئ دا مخته کوم دا وینې دا ویډیو ده مثلا دا غټېږي هم صحیح ده دا بس مثلا غټه کې یا مثلا زه یو بله ویډیو راخلم چې ورسره برابر وي فقط ګورئ دلته خو مثلا دا مکمل ویډیوګانې ټولې ویډیوګانې درښیي نو دا فقط دغه وینئ دغه ته زه در وښیم دغه وینئ دا د ریسنټ دا فقط پر ووایه دا نو دلته درته راښیي دا ټوله مکمل ستا دغه د ویډیوګانې دي. اوس دلته خو مثلا راسئ کوم فولډر چې ته یې معلوم کړی په هغه کې راواخلئ مثلا دا ده په کامره کې هغه دي ویډیوګانې بیا کامره پر ووایه دا مثلا زما پرې سوي ویډیوګانې چې هغه ما ده کړي دي دا رقم پراکې. اوس د غره سره راسئ کراپ یې کړئ دا تور بیکګراونډونه دا تور څنګ ته چې د بغلونه دي دا دې هم پرې کولی دا رقم ته داسې هم پر ووهلله نو راسئ مثلا د دې څه بیکګراونډ یې څه کول غواړئ دلته ګورئ په ایډیټ خو سر خلاص مثلا دا بورډر وکړئ وینې دا بورډر وکړئ هغه سر کار مه لرئ دا پی آی پي باندې دا وینې ګوره ختموي یې وینې اوپیسټي ده ټریم باندې خو مو هم سر خلاص شو ګورئ اوس ټریم ده ټریم باندې مثلا دا ویډیو ته غواړم زه دلته بس پرې کړم دا بله دلته پرې کړم صحیح ده دا رقم ته کېږي دا رقم ته. اوس بل پاته څه چې شي دلته ګورئ سپلیټ ده سپلیټ باندې هم سر خلاص مثلا ګورئ په شروع کې ما مثلا خبرې کړې اوله زه ویډیو شروع کوم په هغې کې مثلا ما داسې ناوله د لغتونه ولیسي مثلا اوله شروع کوي فقط یې پرې کلیک کړئ سپلیټ پر ووایه دا برخه مثلا ډیلیټ کړئ دغه رقم په منځ کې مو ډیلیټولی سي دا باندې مثلا ډیلیټېږي بېرته چې را ریکوری فقط دا پر ووایه دا مثلا پر ووایه ستا فلټر خو مو سر خلاص مثلا ایډیټولی دا رقم ته دا رقم یا اوریجنل ته که دلته اجسټ کولی سي رنګ ته ده کنټراسټ باندې برابرولی سي دا رقم ته دا ما واله مخ برابره کړې والیوم باندې مثلا زه اواز په زور کوم دا مثلا والیوم پر ووایه دلته مثلا صفر کولی سي غږ به نه یا اوس که مو بېرته په زوره که بیا غږ شته
will be thinking so. دا رقم بل دا نه د انیمیشن خو انیمیشن ورنه راځي دلته راځي بیکګراوند ځینې زده کوو نو دا رقم بیا بوځي سویچ به نه پوي دا کټ آوټ نه ده کټ آوټ دا فقط پر کټ آوټ اوس یو عمومي کټ آوټ ده ګورئ دلته ورته ګورئ یو دانه کټ آوټ ده دغه او بل دانه کروما ده په کټ آوټ باندې اتومات ایسته کوي خو هغه مکمل نه ایسته کوي داسې خراب ایسته کوي نو په کروما باندې خو دا شینه بیکګراوند ایسته دا شین بیکګراوند به ایسته کوي زه فقط دا کروما باندې وولی له غرض فقط دغه وینئ دغه کم خط ده مثلا دا ده دا به خط دی وکړئ دا به څوکه دا رقم کشف کوي دا رقمه دا به زه ایسته کوم کشف کوي وینئ داسې به کشف کوي دا رقم اوس دا خو ګورئ برابر نه دی وینئ شنه دغه سته کې خطونه سته دلته وینئ شاوخوا دلته له غاړې سره سر سره نو دا به صحیح دا رقم وکړئ دا رقم به کوي دغه وینئ دغه سټرنګز دا به ورته قوي کوي دا رقم ته وینئ دا رقم کوي اوس برابر سو مثلا دلته برابر سو او شیډو مه ورکوئ ډېر وخته پورې دلته فقط یو 10% کوم ورکړه ښه خبره ده دا رقم اوس بیکګراوند ځینې ایسته سو اوس ګوره مثلا دا خو به زه رامخته کوم دا فقط پر کلیک کوئ ټینګ یې پر ونیسئ د ورسره کش کړئ سر ته راوړئ دا بل ګورئ عمومي بیکګراوند I hope it's clear and you will be thinking so excited. وینئ دا فقط بیکګراوند یې بدل شولو دلته برابرول هم څه مثلا دلته غواړم دلته کښېږدم صحیح ده اوس دغه وروسته راځم انیمیشن صفات ولو ما دا به وروسته ګورو انیمیشن دا پر انیمیشن دا ویډیو ته څنګه را داخل شي دا پر وینئ دا رقم ته دغسې دا وینئ ګوره رامنځته کوي دا رامخته کړي زوم آوټ یې کړي دا رقم ته کړي دا رقم ته کړي دا بل اپس دا رقم ته کړي دا اپس دا رقم ته کړي دا وینئ ګوره هغه دغه په رقم ته کړي دا رقم را خلاص کړي دا له پورته خوا را خلاص کړي دا له کښتې خوا ور پورته کړي دا بل هم دا رقم ته څه داسې دا که له هغه وروسته بل دا نه وینئ آوټ یعنې دا ختموي څنګه دا رقم ته مثلا دا رقم ختمیږي اوس کراپ د کراپ په مثلا دغه سکرین د کولی شي دا رقم ته کولی شي له هغه وروسته سویچ ده سویچ به مثلا دی کار کوي دغه اوس ګورئ هغه سپی بیکګراوند دی سپی مې تر شا د هغه بیکګراوند دی اوس کوم سویچ کوي دا بیا راځي دغه ته شروع ته راځي وینئ شروع ته راغلی له هغه وروسته بیا بیکګراوند راځي دلته ما ویډیو ډېره غټه ده زه به د یوه کمر بیا کټ کړم پرې به کړم سپلیټ پر ومه نو دا ډیلیټومه دا وینئ دغه راغلی ماته وینئ دلته زما ویډیو ده دلته دا بیکګراوند ده دا ته بیرته پر ووایي دا رقم ته زما ویډیو پر ووایه نو به راسئ سویچ بیرته سویچ ته راسئ دا راغله زما ویډیو دا وینئ دا رقم پر ووایه اوس ته راسئ مثلا پی آی پي ته راسئ پی آی پي سیم پر واله دا ویډیو پر ووایه بل دا نه چې پاته ده بل ماسک د ماسکینګ دا خو مثلا دغه غواړي کی فریم غواړي هغه به زه ورسته شم دا به څنګه کوئ وینئ دا ماسکینګ ده دا رقم شکل باندې راولي دا رقم باندې راولي چې مثلا ډېری وخت نه وي سړی کوچني ویډیو کړي یا مثلا په کونج کې ولاړ بیا کوچنی کړي دا رقم ته مثلا دا رقم دې که اوکې پر وه نور یې راغټ کړه دا ډېره خراب کړي خیر ته په دې سره مه خلاصوې بس دا رقم ته کښېنه ماس ته به راسم فقط هغه وینئ دا بټن دا پر ووایه نور یې کار ختم شو دا کسې ولې راسره خراب کړه دا پر ووم انډو بیا کوم بیا انډو 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 کوم بیا خیر ما ویډیو را خراب وکړه نه ده خرابه برابر ده فقط هغه انیمیشن کې څه خرابه شوی بلینډ باندې به څه کار کوي
بلند باندې مثلا دا وړو د ازما کسته کولی سي خرابولی سي تورول سي خیر دا بیا نور ځان ته کارونه لري د ویډیو سره کار نه لري زما له ویډیو سره څه نارمل ته به راسم له هغه وروسته ګورئ سپیډ ده سپیډ زما د ویډیو سپیډ تیزوي څه زه غواړم مثلا دا د نارمل څه غواړم دلته راولم ګورئ اوس دا به زه رامخته کړم عکس چیرې ده عکس یې شاته کړی ده عکس یې شاته کړی څه دا دغه تر بیکګراونډ یې شاته کړی ده نو بل دا نه چیش پاته ده د سویچ د کټ آوټ د بلند د سپیډ د ریپلیس باندې دا نه دا ریپلیس دا ډېر مهم شی دی دا ریپلیس دا باندې مثلا دا زما ویډیو اوس خرابه شوله څنګه شوله خرابه شوه فقط دا ریپلیس پر ووایه راځم دا ویډیو راخلم دا مثلا دا به اوکې پر ووایه یوارې زه فقط ویډیو رامنځته کړم یارې سویچ ته به راسم بیکګراونډ یې ځینې څه کړی ده خیر زه به دا یوارې ډیلیټ کړم بیخي ډیلیټ به کړم پی آی پي پر ووایه دلته راسي مثلا دا ویډیو پر ووایه دا بېرته راغله خراب به پر ووایه دا به دې ایسته کړئ دا به ایسته کړئ دا به دا رقم ته کړئ نوې رامخته کړئ کټ آوټ ته راسئ کروما پر ووایه دا رقم ځینې ایسته کړئ سوایپ ټایپ یې کړئ دا رقم ته برابر کړئ سره دا پر ووایه شیډو کوم ورکړم نه کړو هغه مشکل نه لري اوس د دې پوسته ګورئ سپیډ د سپیډ مې زه ته وښیم دا رقم ګوره دا رقم مې تیزوي سپیډ به بیا پر ووایي دا به دا رقم برابر کړي دا رقم دا هم تیز ده دا نارمل حالت یې دا ده 80% of non-native دا رقم ته بل وایس افیکټ سیده دا مثلا زما غږ بدلوي دا هغه اواز 80% of non-native English د پیري غږ ده 80% of non-native English 80% of non-native 80% of دا په ټلیفون کې غږ دا په سپیکر کې 80% of non-native 80% of non-native 80% of non-native دا خو نو ته ښه پیژنې خیر دا وینې دغه بټن فقط خپل عادي حالت ته راځي 80% of non-native English بس خدای دې وکړي په دې مو سره خلاص وای زه به دا Are you from اوس دغه وروسته ګورې وایس افیکټ باندې سره خلاص اوس د ده کاپي کوم هغه مثلا فقط دغه کاپي نه ده کاپي پر ووایه پورته بله کاپي راغله یعنې دا زه مثلا ګور 2 دانې شوله 2 دانې دا مثلا دا رقم ته کړمه برابره کړمه له هغه وروسته راسه ایډیټ پر ووایه دا اوپیسټي ور کمه کړئ مثلا دا رقم ته کړئ 80% of non-native English دا speakers وینې ګوره شاته داسې لږ او اوپیسټي باندې Are you from ډېر the برابر category ښه of دا them? توره نه دا توره هم کېږي Understand? زه راځم دا ډیلیټوم پکه ډیلیټ کړم دا بل راځم بل چیز پاته ده بل څه پاته ده هغه چیز ده ډوپلیکیټ به څنګه ته کولی سي مثلا زه دا دلته خرابه کړمه دلته دا به ډیلیټ کړم دلته د کوم خرابوم دا رقم ته اوس دا پر ووایو ډوپلیکیټ ته راسي څنګه ته بله دانه هم درته پیدا کوي وینې دا یو دا بله دانه له شروع څخه Stay motivated to the 80% وینې of ګوره سره شوله خیر دا به زه ډیلیټ کړم ډیلیټ کړم له اوسه بیا راځم بیا پاته چیز ده فریز ده فریز باندې دلته مثلا په برخه ویشي فریز category of them. Understand? وینې فریز I'm sorry, yes. درایي لکه مثلا یو ډېر مهم کار یا مثلا هغه په چپټرونو څه ویشي بیا دلته فریز کولی Category سي of them. Understand? I'm sorry, yes.
درته وینې ګوره دلته بیا خط ورته ولیکې او یو شی ولیکې فریز کوي درته نو فریز به بېرته دغه که دا رقم به که لاړی Are you from the بیا به راسي بل چې پاته بل نو ریفرس ریفرس باندې څه کار کېږي دا دغه کوي برعکسه کوي ښه ده زه کینسلوم دا چندان شی نه نو دا ولو هغه اساسي شیان یې دا و له هغه وروسته بیا په نورو شیان باندې بحث کړو دا نور اپشنونه هم پاته دي پر د ټولو باندې به بحث کړو نو خدای دې وکړي چې زده کړي نور مو ډېر کار باندې کوو مکمل یې درته تدریس کوم انشاءالله نو تر کاین ماسټر تر کیپ کټ پرو ده خو بیا هم زموږ د سویت سره سخت ډېر زیات برابر اپلیکیشن ده لوګو یې څنګه ورکړي لکه دا وینې ګوره دا لوګو ده دا لوګو لکه دا پرو یې لوګو ما دا رقم پرو کلیک یې کړه وای انشارټ پرو باندې ایسته کړه که فری ایسته کړه فری فقط فری پرو فری ریموف نور فقط هېڅ انتظار ورته وکړه له هغه وروسته خپله ایسته کوي دا زه انتظار ته کوم که چېرې انټرنېټ خلاص بیا یو فقط اعلان هم ورباندې راځي وینې دلته ګوره اوس لوګو نشته لوګو یې ایسته کړه اتومات mispronounce the دا 12 رقم ته څه months of دا مثلا بیکګراوند ده دا زه غواړم چې کومه ایسته کړم بل د نه بیکګراوند شته دا چندانې بیکګراوند نه دا فقط ریپلیس پرو عکس ته راسه عکس کې دا پرو ریسنټ پرو ریسنټ کې مثلا زه دا یې دنه وایم دا غټ د ټیک ټاک سایز دا بل دنه پرو دا رقم ته اوس څونه برابر ښایسته ده 80% of لکه د اوتاکس ما non-native English speakers mispronounce وینې the 12 months of the year. دا رقم ته کېږي نو په دا نور باندې هم بحث کوي دا فقط هغه اساسي سرسري وله